د لوړو زده کړو وزارت د مرکزي زون دولتي پوهنتونونو د ملا امامانو او مؤذنینو د بستون لپاره ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین الحاج حافظ محمد حامد حسیب د یادې ازموینې د شفافیت په اړه وویل: لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ټول افغانستان په سطحه د افغانستان اسلامي امارت د عالی تحصیلاتو د وزارت په هڅو دا منظوري رااله چې هر پوهنتون لپاره باید یو امام او یو مبلغ د دې لپاره چې د محصلینو هغه تربیوي روزنه هم وسی او د امامت چارې هم لا ښه پر مخ ولاړې سي. دا منظور شوی و. په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت د هیواد دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د ملا امامانو او مؤذنینو بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کړل چې د هیواد په بیلابیلو زونونو کې یادو بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې او نن د مرکزي زون دولتي پوهنتونونو د ملا امامانو او مؤذنانو بستونو لپاره هم ازموینه واخیستل شوه.